هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ وایمه. په دې کې چې ټول به روغ او جوړ وئ، د ژوند چارې به هم ښې روانې وي. د دندې د پلټون د ویډیوګانو په لړۍ کې دوهمه ویډیو ده. په نن ویډیو کې هغه سایټونه درته عملي ښیو چې تاسو کولی شئ پکې د ځان لپاره مناسبه دنده وپلټئ او مناسبه دنده پکې پیدا کړئ. واضح خبرې پرې کوو. لومړنی سایټ چې ډېر مشهوره هم دی او ډېرې دندې هم اعلانوي هغه اکبر جابز دی. تاسې دلته ادرس وینئ، دلته ما درته دا یادداشتونه واخلئ، دغه www.akbar.org دا به تاسې لاړ شئ، د خپل کمپیوټر یا د موبایل براوزر به خوښه کوئ. ته کولی شئ www. ما ته تیار راغلی دی www.akbar.org په دې باندې به کلیک کړئ، انټر به ووهئ. تاسو ته به اکبر سایټ خوشې شي. دا عموما دلته ځکه ډېر شیان دی لري، نو هغه برخې زه تاسو ته دلته راوړم. دلته مشخصا به راشئ جاب سنټر ته به راشئ، ځکه دی سکالرشیپونه هم لري، دی قراردادونه هم اعلان ته ورکوي، مختلف برخې دی اعلان ته ورکوي. په دې خاطر تاسو کولی شئ جاب سنټر کلیک کړئ او جاب سنټر ته راشئ. جاب سنټر کې تاسو به دغه صفحه خوشي شي. دغه صفحې په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. لومړی دا چې اویلیبل جابز تاسو دلته وینئ. 460 دندې د اوس په اعلان کې دي، اویلیبل دي. تاسو ته دلته تاسو کولی شئ چې د عنوان په اساس باندې وظیفه ځان ته وپلټئ. مثلا زه وایم چې د اډمین برخې، دلته د په حساب باندې تاسو کولی شئ چې یوازې دلته به تاسو د اډمین برخې وینئ. د اډمین برخې دندې به راشي، مثلا دا د اډمین افیسر دی، ډیپټي اډمین فاینانس منیجر دی په باران کې. بیرته ځمه آل ته، هم 460 وظیفې دي. دلته کولی شئ تاسو یې فلټر کړئ. تاسو یې دلته وینئ، دندې ځان لپاره فلټر کړئ لوکیشن په اساس باندې. مثلا زه غواړم یوازې یو مشخص ولایت دندې ځان لپاره پیدا کړم. مثلا زه وایم چې بدخشان کې کومې دندې چې یوازې بدخشان کې اعلان شوي دي، 18 دانې دا اوس بدخشان کې اویلیبل دي. تاسو کولی شئ اپلای ورته وکړئ. سوشل موبلایزر دی، دلته درته وایم دا شمېره ده، خو سریال نمبر دی، اول دویم دریم. مثلا 18 دندې دلته تاسو ته ښیي چې 18 پاس درته ویل چې 18 اعلان درتلي. دا د بس ټایټل یا نوم دی. مثلا سوشل موبلایزر یا ټولنیز کارمند دی، مختلف مثلا نیټورک کوارډیناټور دی، پیغامري کوونکی دی، مختلف بستونه دي. دا د بستونو نومونه دي. ورپسې ارګنایزیشن نیم دی، دا هغه انجو هغه مؤسسه ده چې تاسو دغه بست پکې اعلان شوی، تاسو کولی شئ اپلای ورته وکړئ. دا هم لوکیشن یا هغه ځای، هغه ولایت، هغه سیمه دا بست پکې اعلان شوی. مثلا دغه بست چې دی سوشل موبلایزر بدخشان، بلخ، سرپل او تخار 4 ولایتونو کې اعلان ته تللي دي. تاسو کولی شئ هلته دا ولایت هغه وګورئ. او کلوز ډیټ دا هغه تاریخ دی چې په دې تاریخ پورې به دا بست اعلان کوي، نور بیا بندېږي. تر دې تاریخه تاسو کولی شئ چې ثبت نام ورته وکړئ. تر دې کولی شئ چې خپل اسناد ورته ولېږئ. د څه ډول یې ولېږئ په دې باندې خبرې کوو. مثلا نهمه میاشت 22 تاریخ باندې دا کلوز کېږي. او دا بای کټګوري، د کټګورۍ په اساس باندې تاسو کولی شئ د کومې برخې، مثلا مارکیټینګ دی، سپورټ دی، کمیونیکیشن دی، د کومې برخې دندې تاسو غواړئ. بانکینګ دی، مثلا یوازې غواړئ د بانکینګ، یوازې د بدخشان کې د بانکینګ برخې، ممکن بدخشان کې 4 بس د بانکینګ برخې دغه د اعلان کې دي. نو زه بیرته راځم آل ته، دغه به آل کړمه، دغه هم آل انتخاب کړمه چې ټولې وظیفې بیرته وښایي. اوس به یوه وظیفه د مثال په ډول باندې تاسو ته خوشي کوو چې کوم معلومات دلته په دې دنده کې چې ټول سایټونو ته رسېږي وکړو. مثلا سوشل موبلایزر هم دا خوشي کوو، دې به تاسو کلیک کړئ. دلته دغه ټایټل د عنوان دی، ورپسې مثلا ولایت دی. په دې ولایت کې کوم خلک کولی شي، نیشنل افغانان یوازې کولی شي. کټګوري پروګرام برخه ده، پول ټایم ده، معاش هم د ارګنایزیشن یا مؤسسې په اساس دی. دا د وظیفې خاص نمبر دی، 18 بست دي. دغه دار شریف، فیض آباد، سرپل، تعلقان، دا د مؤسسې نوم دی. دونه تجربه کاري غواړي، دونه 3 کالو پورې دغه چې دی قرارداد دی، دا کنټرکټ ډیوریشن چې دی د پروژیکټ بیس دی، د پروژې په اساس دی. یوازې نارینه کولی شي اپلای وکړي او دغه بیچلر ډیګري باید ولري، یعنې لیسانس باید وي. او دغه تاریخ دی. دا اباوټ AWSO چې دی دا د مؤسسې په اړه معلومات
معلومات دي مثلا دغه مؤسسې په اړه دا باید تاسو ځان سره سیف کړئ هر کله چې کوم بست اپلای کوئ تاسو دا ځان سره سیف کړئ کمپیوټر کې دا جاب ډسکرپشن دی چې د وظیفې کوم کارونه چې باید ته وکړې هغه وظیفې په اړوند معلومات دي ریکوایرمنټ چې دی جاب ریکوایرمنټ دا هغه وړتیاوې او تعلیم چې باید ته یې ولرې مثلا کوم ایجوکیشن باید ولري کومه تجربه باید ولري کوم کمپیوټر سکلز باید ولري او نور شرایط کوم دي دا چې د سبمیشن ګایډلاین دا ډېر مهم دی هر کله چې تاسو اپلای کوئ د یو بس لپاره دا وګورئ دلته تاسو ته وایي چې تاسو نه څه غواړئ مثلا پلیز ډاونلوډ آل فایند اوټ د AWS اپلیکیشن فورم with the following address the closing date مخکې کلوزینګ ډیټ نه دی درته وایي چې دغه شیان ډاونلوډ مثلا دا به حتما لولئ ځکه دلته تاسو ته وایي چې مثلا په سبجیکټ ایمیل کې یا د ایمیل په عنوان کې چې تاسو باید راته ولیکئ او څه ډول تاسو خپل سی وي اسناد کور لیټر چې هم راولېږئ دا شو اکبر دا یو مثال شو اوس زه بل بسته مثلا زه تاسو ته ښایم بل سایټ درته خوشي کوم بل سایټ هم مثلا افغان جابس دی تاسو به راشئ اتومات تاسو دلته ولید افغان جابس ته ورشئ بیرته به دې ته ورشئ افغان جابس دلته به تاسو ولیکئ www.afghanjobs دا به تاسو سرچ کړئ دا به تاسو ته له بده مرغه افغان جابس this website is under instruction دا اوس لپاره فکر کوم کار پکې روان دی په دې خاطر باندې کار نه کوي دا وروسته جوړېږي موږ نور سایټونه هم لرو مثلا موږ jobs.app لرو تاسو دلته وینئ دا به سرچ کوئ کولی شئ مثلا دا سرچ کوئ ځان دلته www.jobs.app دا به تاسو ولیکئ انټر به کوئ ما تاسو jobs.app خوشي دغه jobs.app صفحه ده چې تاسو کولی شئ دلته ځان راجستر کړئ دا بیا تاسو ته ایمیل لیږي چې کوم بس تاسو اړوند اعلان شي دلته بسونه اویلیبل جابس هغه وظیفې چې دا اوس په اعلان کې دي تاسو مشخص دلته سرچ کولی شئ چې کومې برخې تاسو غواړئ مثلا ګرافیک ډیزاینر دغه د اعلان کې دی مختلف بسونه دي زه د ګرافیک ډیزاینر ته ځم مثلا چې په کوم ځای کې دا مشخصات دي د دې نه کولی شئ اپلای وکړئ مشخصا دا د دغه مؤسسې په اړه معلومات دي دا په دې تاریخ باندې پوسټ شوی دی دا بست په دې تاریخ باندې کلوز کیږي په دې باندې د ګرافیک ډیزاینر دی یو بست دی معاش یې دومره 2 کال کاري تجربه غواړي دا د بست اړوند معلومات دي او ورپسې لاندې مثلا دغه د وظیفې اړوند معلومات دي دغه کارونه به کوي ګوره زه پکې اکاونټ لرم اتومات ما اکاونټ پکې خوش شو هغه دی جاب ریکوایرمنټ کوم شرایط غواړي او دغه د راهنما سبمیشن ګایډلاین په دې معنی چې لارښود د اپلای کولو یا لارښود د ثبت نام کولو د موقعیت د هیواد د ساحه د ګرافیک ډیزاینینګ دا او دغه ایمیل دی تاسو دې طریقې کولی شئ اپلای ورته وکړئ دا چې ویډیو ډېره اوږده نه شي بیا که ستاسې پوښتنه تاسو کولی شئ بیا هم پوښتنه وکړئ زه ځم بل سایټ ته چې تاسو دلته ښایم unjobs.org دی تاسو کولی شئ دغه کې هم وظیفې وپلټئ unjobs.org دلته به تاسو راشئ همدې ځای کې ولیکئ unjobs www هم که ولیکئ کېږي .org او که داسې هم ولیکئ اتومات تاسو ته راځي دغه unjobs دی دلته وینئ دغه دی راغی unjobs هغه ویکنسیز چې اعلان شوي دي په UN کې ګوره سینیر ډرایور پاناما سیټي دی دا په مختلفو هیوادونو کې دلته شته تاسو کولی شئ دلته پیدا کړئ هره وظیفه باندې کلیک کړئ ویډیو زه نه غواړم اوږده کړم ځکه غواړم یو دوه ادرسه نور هم ورکړم بل هم په ګروپ دی مثلا یو بل سایټ تاسو ته دلته زه به ورته ښایم دغه وظیفه ګروپ دا هم نوی جوړ شوی دی خوندور کار کوي نوي بستونه اعلانوي وظیفه ګروپ دغه وظیفه ګروپ که هم تاسو سرچ کړئ اتومات به تاسو ته سایټ خوشي دغه وظیفه ګروپ دی په دې کلیک کړئ دلته هم هغه بستونه چې اعلان ته تللي دی اعلانوي مستقیم راشئ په جابس اپورچونټي ځکه دوی سکالرشپونه هم لري یعنې جابس اپورچونټي هغه فرصتونه امکانات چې د وظیفې برخه کې دي دی دلته اعلان ته ورکوي تاسو کولی شئ دا له دې ځایه پیدا کړئ
انټرنیټ لږ ضعیفه دی اوس به یې خوشي کړي. د دې ترڅنګ ځینې تاسو ټول حتما ټلګرام لرئ او ټلګرام به کاروئ هم. ځینې ټلګرام کې ځینې ګروپونه او ځینې اکاونټونه شته چې هغې هم خپروي چې هغه هم تاسو ته وښیمه تر څو چې دا خوشي کېږي خلاصوي. زه به ټلګرام ته تاسو ټلګرام به تاسو ته خوشي کړم بخښنې سره. ټلګرام کې لومړنی هغه سکالرشپ ان جابس هاوس دی. تاسو کولی شئ دلته سرچ کړئ او بیا یې جوین کړئ چې جوین هم کړه وینئ دی مختلف دی هم سکالرشپونه اعلانوي هم وظیفې اعلانوي. وینئ دلته مختلف سکالرشپونه اعلان ته ورکړي دي هغه چې د نړۍ په هر کونج کې اعلانېږي دی دلته خپروي. بل یې سکالرشپ فور افغانستان دی بورسیت اصلي برای افغانستان دی هم تاسو وینئ مختلف سکالرشپونه اعلانوي مختلف فرصتونه اعلانوي نړۍ په هر کونج کې چې کوم فرصتونه موجود وي هغه تاسو ته مثلا اعلان باسعادت کادري پوهنتون کابل او پکتیا مختلفې ده. بل هم وظیفه ګروپ دی چې مخکې موږ سایټ خوشي کوو دی هغه د ټلګرام اکاونټ دی دلته هم ګوره مختلف بستونه اعلانوي چې جګ محصلونه بستونه اعلان کړي دي. تاسو کولی دې لارې هم ځان لپاره مناسبه وظیفه پیدا کړئ. دې نه راو خبرې ته ځو وظیفه ګروپ ته. وظیفه ګروپ کې به دا دا مختلفې وظیفې دي دلته چې مثلا زه دغه ډرایور بس ته اعلان کړی دی یا بل بس درته ګورم سپروایزر پول سپلای دی کیژوال ریډ موډ به کلیک کړئ تاسو دلته دغه ښکاره کوي. اوس تاسو کولی شئ دلته هم د لوکیشن او د کمپنۍ په اساس باندې او د خپل جندر یا جنسیت په اساس باندې تاسو کولی شئ چې سرچ کړئ مختلف وظیفې مثلا 280 وظیفې د نارینه‌و دپاره دي 259 د ښځینه‌و دپاره دي ورپسې مثلا جاب اکسپیرینس وي فرش اوټ شي مختلف دغه 14 دي تازه خلکو دپاره دي 12 دي یو کال لپاره 32 وظیفې دي مختلف دی په کټګوري باندې کړي دي مختلف کټګوریو کې تاسو کولی شئ چې هر یوه یې دلته ځان ته مناسبه وظیفه پیدا کړئ. انټرنیټ ضعیفه دی فکر کومه په دې خاطر باندې تاسو کله دا خوشي کوي دلته تاسو ته ښکاره کوي ټول شرایط د هغه سازمان او مؤسسې په اړه معلومات وي د وظیفې په اړه معلومات وي هغه شرایط چې باید تاسو یې ولرئ او ترڅنګ بیا هغه ډول چې تاسو باید اپلای وکړئ یا ثبت نام وکړئ وظیفې ته هغه موضوعات وي. دغه د خوشي شو تاسو وینئ دغلته درې بسته دي دغه خاص نمبر دی معاش په اړه ویلي دي کوالیفیکیشن یا تعلیم باید مکتب یې خلاص کړی وي جندر هر څوک ښځینه او نارینه کولی شي ایکسپیرینس چې دی 1 کال باید دی فول ټایم وظیفه ده دا د وظیفې د سازمان په اړه چې اتصالات افغانستان دی دی په اړه معلومات دي دا هغه کارونه ډیوټیز اینډ ریسپانسبلیټیز چې دي دا کارونه چې باید دا کس کله مخرجېږي باید وکړي جاب ریکوایرمنټ دا شرایط دي چې دا کس یې باید ولري مثلا د مکتب نه باید فارغ وي او سبمیشن ګایډلاین چې دی دا هغه لارښود دی چې تاسو ډول کولی شئ دلته چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ کیریر اتصالات باندې تاسو کولی شئ د دې ځای نه اپلای وکړئ. تر بیا تاسو ته ښې چارې ښه ژوند ولرئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ له ملګرو سره ویډیو خپاره کړئ که پوښتنه وه تاسو یې کمنټ کولی شئ خپله پوښتنه وکوئ هم په واټساپ کې ما ته راولئ.